السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما ډېر محترم ورونو، کله چې موږ د اسلام په باره کې خبرې کوو نو موږ د یو قوم، د یو ژبې او یو کلتور او ثقافت او د یو رنګ باره کې خبرې نه کوو، بلکې موږ د هغه پیغام په باره کې خبرې کوو چې الله رب العالمین د تمام بشریت دپاره رالیږلی دی، او دا پیغام د رحمت، عدالت او هدایت پیغام دی. اسلام معنا دا ده چې موږ ځان تسلیم کو رب العالمین ته، د رب العالمین په وحدانیت باندې کلکه عقیده ولرو او دغه اطاعت وکړو او د شرک نه او د مشرکین نه بیزاري اعلان کو. زما محترم ورونو، اسلام چې دی یوازې د روح دین نه دی، بلکې په دې کې د انسان د ژوند پوره منهج او نظام موجود دی. په دې کې موږ ته اخلاق ښیي، د کورنۍ سره به څنګه تعامل کې، د بار خلکو سره به څنګه تعامل کې. او اسلام چې دی په ټولو هغه څیزونو باندې موږ ته امر کوي چې هغه د انسانیت دپاره پکې خیر موجود دی. موږ ته وایي تاسو رښتیا وایي، زنا مه کوئ، د چا مال چې دی په ناحق سره مه خورئ، ظلم مه کوئ، بېعدالتي مه کوئ. موږ ته چې دی په رحم باندې، په صلح باندې، د یو بل سره په تعاون باندې، مدد او مرستې باندې چې دی اسلام امر کوي. او موږ د هغه ټولو څیزونو نه منع کوي چې په هغې سره بشریت ته نقصان رسیږي. د زنا نه یې منع کړي وو، د دروغو نه یې منع کړي وو، د بل مال په ناحقه سره خوړلو باندې دې نه منع کړي وو، د ظلم نه، د شرک نه، د هغه ټولو څیزونو نه چې هغه د انسان دپاره پکې خیر نه دی موجود. ځکه اسلام چې دی دا یو کامل دین دی. په دې کې اقتصاد، په دې کې کورنۍ، دا ټولو دپاره یو الهي نظام موجود دی چې د دې نه بل غوره نظام نشته دی. زما محترم ورونو، اسلام چې دی هغه 5 بنا لري. چې کله انسان کلمه د توحید ووایي، لا اله الا الله محمد رسول الله، دې نه وروسته چې دی د باندې دا 4 څیزونه لازمیږي. دا به مونځ کوي 5 وخته په ورځ او شپه کې. کله چې رمضان راشي نو او که چېرته دا بالغ عاقلي، دا به چې دی روژه نیسي، زکات به ورکوي، او دغه رنګې که چېرته د باندې حج فرض شي نو دا به حج کوي. دا هغه څیزونه دي چې د اسلام څانګې دې ته ویلی کېږي، او یا د اسلام پیلرز او ستنې دې ته ویلی کېږي چې اسلام په دې باندې ولاړ دی. کله چې انسان یو هم د دې نه انکار وکړي نو دا مسلمان نشي پاتې کېدلی. زما محترم ورونو، اسلام چې دی په دې کې غوروالی نشته دی. په ژبه باندې چې دا د دې ژبې والا دی نو دا غوره او بهتره دی، یا دا د دې ملک سره تعلق لري نو دا غوره او بهتره دی، یا د دې رنګ داسې دی نو دا غوره او بهتره دی. نه، په اسلام کې بهتري چې ده هغه په تقوا سره ده، هغه په اخلاقو سره ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه کې تقوا وي، د هغه اخلاق ښایسته وي، د خپل رب نه یره کوي، که هغه د هرې ژبې سره تعلق لري، که د هر ملک سره تعلق لري، او که د هر رنګ سره تعلق لري. اسلام چې دی هغه د تمام بشریت دپاره راغلی دی، او غوره و بهتر انسان پکې هغه دی چې هغه د رب العالمین نه پکې یره موجوده وي. او که څوک په اسلام باندې پوره عمل وکړي، د انسان به کله هم بدبخته نشي. فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا. نه به چې دی ګمراه شي او نه به بدبخته شي. راځئ اسلام چې دی موږ په خپله عملي کو، اسلام باندې ځان پویه کو، او زموږ شاوخوا چې غیر مسلمین اوسیږي هغې ته چې دی اسلام په صحیح معنا باندې وپېژنو، او دا د رب العالمین پیغام چې دی د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو.